کم ډریور چې همیشه په سفر کې وي د هغه دپاره د رجوع حکم. محترمو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې د شرعي مسافر دپاره د رجوع نیولو او نه نیولو دواړو اجازت شته دی، خو د دې مطلب هرګز دا نه دی چې ګنې مسافر ته روژه معاف ده، بلکې په ده باندې د دې خوړلو شوو رجوع قضا راوړل هغه لازم دي. لہذا که مسافر ته په سفر کې تکلیف نه وي نو بیا د دې مسافر دپاره روژه نیول دا بهتره دي، او که تکلیف ورته وي نو بیا یې خوړلی شي، بیا ورته اجازت شته دی. اوس که یو کس ډریور وي د ډریورۍ په وجه د قضا راګرځولو موقع ورته میلاو نه شي نو دا به یو میاشت چوټي راخلي او په دې کې به د خوړل شوو رجوع قضا راګرځي. په فتاوی دارالعلوم دیوبند کې لیکل شوي دي که یو کس همیشه مسافر وي، مثلا په ریل ګاډي یا هوایي جهاز کې نوکري کوي، نو داسې مسافر چې تر څو پورې په یو ځای کې د 15 ورځو اقامت نیت نه وي کړی نو دا مسافر حسابېږي. او مسافر ته د سفر په دوران کې روژه خوړلو اجازت شته دی، خو د سفر د ختمېدو نه وروسته په ده باندې د دې رجوع قضا هغه لازم ده. او که چېرته ورته په ټول ژوند کې د رجوع د نیولو موقع میلاو نه شوله نو بیا به د مرګ نه مخکې وصیت وکړي، نو د هغوی په خپلو خپلوانو باندې بیا لازم دي چې د دغه رجوع هغه فدیه ورکړي. فدیه څه شی ده محترمو؟ د یوې روژې په بدله کې د یو سرسایه فدیه ده محترمو.